لکه د لرګی ولیاره که دغه استاد لرګی بالابد پروت په دکان کې وم خامخا د بارانو موسم دی بارانونه کېږي په کور کې به ما یو کشلک سایوان به جوړ کړم زه چې بیا یو ځای بالابد لرګی ووینم لاس مې نه ورته درېږي او د دې لرګي څخه ډېر کارونه سړی اخیستلی سي دروازه ځینې جوړولی سي کلکین ځینې جوړولی سي چوکۍ ځینې جوړولی سي میز ځینې جوړولی سي سایوان ځینې جوړولی سي چې په نام مې دغسې د کار یې ته سړی ځینې اخیستلی سي د لرګي دونه د کار شی دی ما ته په کور کې دغونه ډېر پراته دی زه هم باید یو کار ځینې واخلمه کله څنګه چې تا وویل چوکۍ میز سایوان داسې نور کارونه ځینې اخیسته کېږي و استاد د دا لرګو څخه موږ دغونې کارونه اخیستلی شو دغه براده لا دغونې ګټه کوي څه درته ووایم لکه د لرګو صفت دونه مه راته کوه اوس مې د دا کاره زړه راته اوس مې باره د لرګو ګج را ایستلی ښه استاد زنګ درته را روان دی هلکه اخته یم مې پازه به وه دلته د شمېرې سره کور لیکلی دی لکه چې د کوره څخه زنګ را روان دی د کور دی کاټوه یې ژر یې کاټوه د ټلیفون د شاګو کاټ کړم کاټ یې که زما پسې ستا تاوان دی زه به داسې کاټ کړم او استاد دغونې خو مې کاټ کړي نور نه کاټېدی بالا بیخي کلک ټلیفون دی دا دې ولې کاټ کوي ما تا ټول مال زنګ یې کاټ که تا ټلیفون کاټ کوي خو تا نه راته وویل چې زنګ پر کاټ که تال کاټوه ما چون د کوره سره یو څه سیاست لري چې زنګ درته رالی چې تا ول کاټ یې که سړی نو وایي ټلیفون کاټ که سړی په داسې وسوله تا زما ټلیفون کاټ کوي ته بېغمه اوسه زه یم ستا څه کاټومه څه شي ستا معاش